بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره په دې هیله چې تاسو به هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. دا نن کلاس ما ستاسو دپاره راوړی دی او په دې نن کلاس کې ما سره سیاسي وکیبلري ده. په دې کې د سیاست سره تړلې هغه خبرې دي، هغه ټکي دي کوم چې مونږ هره ورځ اورو، په نن سبا وخت کې د هر چا د خولې نه اورو. دغه ټکي دي ډیر مهم ټکي دي. ستاسو په علم کې به د دې ټکو سره ډیره اضافه وشي. کلاس تر اخره پورې وګورئ او کلاس په توجه سره وګورئ. صحیح ده؟ لږ ټکي دي، ډیر نه دي. کلاس شروع کومه. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروع د بسم الله نه وکم. ګوره جی، اولنی ټکی ما سره دی پالیټکس. پالیټکس څه ته وایي؟ سیاست ته. پالیټکس سیاست، پولیټیکل سیاسی ته وایي. مونږ وایو که نه چې دا کس پولیټیکل دی، دا سیاسی دی. پولیټیکل سیاسی. پولیټیکل افیر. د پولیټیکل افیر مطلب دی سیاسی معاملات. صحیح ده؟ کوم سیاسی معاملات چې وي هغې ته تاسو ویلی شئ پولیټیکل افیر. دا خبرې تاسو د هر چا د خولې نه په نن سبا وخت کې اورئ. صحیح ده؟ بیا د پولیټیکل پارټي، سیاسی جماعت یعنی سیاسی پارټي چې ورته موږ وایو. صحیح ده؟ دې ته تاسو ویلی شئ پولیټیکل پارټي. پالیټیشن سیاستدان، موږ وایو دا ډیر ښه سیاستدان دی، دا ډیر ښه پالیټیشن دی. کانسټیټیوشن آئین. کنسټیټیوشن آئین، مونږ وایو که نه چې زمونږ په آئین کې دا خبره شته دی یا زمونږ په آئین کې دا خبره نشته دی، نو دغې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ کنسټیټیوشن آئین. بیا د کنسټیټیوشنل، دا د آئینی، دا زما آئینی حق دی. صحیح ده؟ نو تاسو ویلی شئ کنسټیټیوشنل آئینی. جنرل الیکشن، عام انتخابات، یعنی په وطن کې چې کوم انتخابات کیږي، کوم ووټونه کیږي، هغې ته موږ ویلی شو جنرل الیکشن، عام انتخابات. بای الیکشن. بای الیکشن هغې ته وایي ضمني انتخابات چې کوم کیږي. صحیح ده؟ زموږ د کور کلو دننه چې کوم انتخابات کیږي د کلو په سطح باندې، هغې ته وایي بای الیکشن، ضمني انتخابات. ریجنګ. ریجنګ وایي داندلی ته. دا ټکی هم په نن سبا وخت کې ډیر عام دی، داندي. نو دې ته تاسو ویلی شئ ریجنګ، داندي. اچھا جی، ګورئ مخکې ټکی چې موږ سره کوم دی هغه دی کانسټیچوینسي. کانسټیچوینسي دا وایي حلقې ته. صحیح ده؟ حلقه، حلقه تاسو پیژنئ، دې ته وایي کانسټیچوینسي. بیا مخکې ټکی چې موږ سره کوم دی کانډیډیټ. کانډیډیټ وایي امیدوار ته. موږ وایو چې دا امیدوار دی، دا ښه امیدوار دی، دا ښه نه دی. دغه امیدوار ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ کانډیډیټ. فیډرل ګورنمنټ. د فیډرل ګورنمنټ مطلب دی وفاقي حکومت. صحیح ده؟ فیډرل ګورنمنټ، وفاقي حکومت. پراوینشل ګورنمنټ یعنی صوبایي حکومت، کوم چې زمونږ د صوبې دننه حکومت وي هغې ته تاسو ویلی شئ پراوینسل ګورنمنټ، صوبایي حکومت. کاسټ اوټ، اوټ اچول، مونږ وایو که نه چې هغه اوټ کاسټ کو یعنی هغه اوټ واچو. میجارټي اکثریت، دلته کې اکثریت دی، میجارټي ده. مینارټي اقلیت، مینارټي اقلیت.
ګورئ جی دا مخکې ټکی چې ما سره کوم دی دا دی ریفرنډم. ریفرنډم به تاسو ډیر اورئ، یعنی ټول پوښتنه د هر چا نه چې پوښتنه وشي په د پښتو معنی یې څه داسې ده که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې د ریفرنډم څه مطلب دی. د ریفرنډم مطلب دا دی چې د هر کس رای واخیستلی شي. صحیح ده؟ په وطن کې چې څومره خلق دي په یو علاقه کې چې د هغه ځای د هر یو کس نه رای واخیستلی شي نو دغې ته تاسو ویلی شئ ریفرنډم. یعنی په دې ځای کې ریفرنډم وشو، د هر کس رای واخیستلی شوه. ډیموکراسي وایي جمهوریت ته، یعنی زمونږ په وطن کې چې دا کوم جمهوریت دی دې ته وایي ډیموکراسي. ډیموکریټک سیسټم چې کوم دی دا وایي جمهوري نظام ته. زمونږ په وطن کې جمهوري نظام دی نو دې ته تاسو ویلی شئ ډیموکریټک سیسټم، جمهوري نظام. پالیټیکل لیډر، سیاسی رهنما، سیاسی لارښود. صحیح ده؟ سیاسی لیډر چې ورته موږ وایو دې ته تاسو ویلی شئ پالیټیکل لیډر. اکټیویسټ وایي کارکون ته. صحیح ده؟ یو پارټي ده او د هغې دپاره کوم کس کار کوي نو دغه کس ته تاسو ویلی شئ اکټیویسټ. کمپین، مهم، هغه په کمپین کې دی، اوزګار نه دی، یعنی هغه مهم چلوي. صحیح ده؟ کمپین کوي. منسټر وایي وزیر ته. مونږ وایو که نه چې دا کس وزیر دی نو وزیر ته تاسو ویلی شئ منسټر. او منسټري وایي وزارت ته. د سره منسټري ده، د سره وزارت دی. پرایم منسټر، وزیر اعظم، دا زمونږ د ملک وزیر اعظم دی، دا زمونږ د ملک پرایم منسټر دی. ہوم منسټر هغه ته وایي کوم چې وزیر داخلی. صحیح ده؟ کوم چې د ملک دننه وزیري هغه ته تاسو ویلی شئ ہوم منسټر، یعنی دا وزیر داخله دی. بیا دی فارن منسټر، وزیر خارجه. فارن منسټر، وزیر خارجه. چیف منسټر، وزیر اعلی. صحیح ده؟ چیف منسټر، وزیر اعلی. بیا دی ډیفنس منسټر، وزیر دفاع. کوم چې دفاع کوي، کوم وزیر چې دفاع کوي هغه ته ویلی شي ډیفنس منسټر، وزیر دفاع. ایجوکیشن منسټر، وزیر تعلیم. یعنی منسټر شه چې د هر سیز منسټر وي تاسو ویلی شئ هیلث منسټر، ایجوکیشن منسټر وغیره وغیره. د هر سیز یو خپل وزیر وي. دلته چې دا کوم ایجوکیشن منسټر دی دا وزیر تعلیم. صحیح ده؟ کوم چې د تعلیم منسټر وي، وزیر وي، هغه ته تاسو ویلی شئ ایجوکیشن منسټر. فاینانس منسټر، وزیر خزانه. د چا په اختیار کې چې خزانه وي هغه ته وایي فاینانس منسټر. پریزیډنټ وایي صدر ته. پریزیډنټ، صدر چې د هر سیز صدر وي هغه ته تاسو ویلی شئ پریزیډنټ. هغه د الله نه کي که د یو 8 کسانو صدر وي چې د هر مخصوص د هرې طبقې صدر وي هغه ته په انګلیش کې وایي پریزیډنټ. لیجسلیشن، قانون سازی. صحیح ده؟ دلته کې قانون سازی وشوله، لیجسلیشن وشو. ګورئ جی مخکې ټکی چې کوم دی ټریشري، حکومتي جومات. حکومتي جومات ته تاسو ویلی شئ ټریشري. دا هغه جومات دی په اسمبلی کې 2 جوماتونه ناست وي. یو ته ټریشري وایي، د چا چې حکومت وي. صحیح ده؟ کوم چې په حکومت کې وي هغه ته ټریشري جومات وایي. او کوم چې په حکومت کې نه وي نو هغه ته اپوزیشن وایي، یعنی مخالف جومات. صحیح ده؟ کوم چې په حکومت کې وي هغه ته تاسو ویلی شئ ټریشري حکومت، ټریشري جومات.
او کوم چې په اپوزیشن کې وي یعنی په حکومت کې نه وي هغه ته تاسو ویلی شئ اپوزیشن جماعت. نیشنل اسمبلی، نیشنل اسمبلی قومي اسمبلی صحیح ده، یعنی د ټول قوم د ټول ملک چې کومه اسمبلی وي او دا مونږ چې کوم نمایندگان منتخب کو دا ورته راځي نو دغې ته وایي دغه ځای ته قومي اسمبلی. کیبینټ، کابینه، کیبینټ کابینه د څو کسانو مشترکه ګروپ دې ته تاسو ویلی شئ کابینه، کیبینټ. هم په دې ځای باندې د دې نن ورځې د کلاس اختتام کومه. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ته ډیره فایده شوي وي، تاسو به ډیر څه زده کړي وي. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. تر د بل کلاسه پورې ماله اجازت خم راکئ او ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد خم ساتئ. زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.